د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ پوهنتون څخه نږدې 1500 محصلین د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دغه مراسمو کې یو شمېر مسؤلین وویل چې د اسلامي امارت مسؤلین ژمن دي چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د بلخ پوهنتون څخه نږدې 1500 محصلین د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د دغه محصلینو شمیر چې 1402 تنو ته رسیږي د 4 کلنې تحصیلي دورې بشپړولو وروسته د بلخ پوهنتون کې له مختلفو پوهنځیو څخه فارغ شول چې اوس د یو چتر لاندې راټول خپل هیواد ته د خدمت کولو ژمنه کوي او په ګډه د فراغت جشن لمانځي. په همدې حال کې د بلخ پوهنتون رئیس ویل د محصلینو د تحصیلي درجو لوړولو لپاره کلکه اراده لري او د هیواد د لوړو زده کړو وزیر پیغام یې فارغو محصلینو ته ورساوه چې دوی ته به کاري زمینه برابروي. وزیر صاحب محترم په مشوره او د هغه په هدایت و سپارښتنه سره ټولو محصلینو ته اطمینان او ډاډ ورکړه چې انشاءالله موږ په دې کوششو او په دې هڅه کې یو چې وتاسو ته په اداراتو کې هغه د خدمت موقع برابره کړو، د خدمت کولو زمینه درته برابره کړو. له بلې خوا د بلخ مرستیال والي د علماو شورا رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو د علم او پوهې پر ارزښت خبرې وکړې او له فارغو محصلینو څخه یې وغوښتل چې ترلاسه شوې پوهه دي د هیواد د خدمت په لاره کې وکاروي. انسان که تحصیل میکنه اصل مهمی نیست که تحصیل به خاطری بوده که انسان با خود یک معرفت را کسب کنه، این خدا را بشناسه، الله را بشناسه، ذات صفات خدا را بشناسه که من الله تعالی خلق کرده، آسمان زمین را خدا خلق کرده. کسی که سواد و علم داشته باشد، از قانون و ناموس الهی علم داشته باشد، معلومات داشته باشد، کسی که بی علم است چقدر آسمان و زمین فرق است. له بلې خوا فارغو کسانو هم په پوهنتون کې د ټاکلو معیارونو څخه خوښي وښوده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې په راتلونکي کې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. تحصیلات عالی نه ډېره توجه غواړي ځکه یو ځوان لومړی هدف یې دا ده چې دوی نور تحصیل وکړي، غیر له لیسانس نه ماستري واخلي، په نورو برخو کې خپل کار وکړي، هم مصدر د خدمت د جامعه وګرځي. از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهیم که زمینه کار را برای محصلینی که تازه فارغ شدن مهیا بسازد. د یادونې وړ ده دغه محصلینو د خپلې تحصیلي دورې بشپړولو وروسته د بلخ پوهنتون د مختلفو پوهنځیو څخه فارغ شول. د بلخ په شولګرې ولسوالۍ بازار کې د یو NDFI دفتر لخوا د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د یو سړک د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې. د پرانیستي په مراسمو کې یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو په راتلونکي کې هم په دغه سیمه کې د نورو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو ډاډ ورکړ. د بلخ په شولګرې ولسوالۍ بازار کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د یو سړک د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې. یاد سړک د شولګرې ولسوالۍ د ښار په داخل کې د یو NDP دفتر لخوا جوړیږي چې د جوړولو چارې د رفاه اسلامي دفتر لخوا پرمخ وړل کیږي. د پرانیستي په مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو ویل اړتیاو ته په کتو او ښاري خدماتو د اوږدمهاله ستونزو پای ته رسیدو په موخه د دغه پروژې چارې د مسؤلینو سره د ګډو هڅو په پایله کې پیل کړي. دوی په راتلونکي کې هم په دغه سیمه کې د نورو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو ډاډ ورکړ. شما باز هم اگر زنده باشین شهید چندین پروژه شما داشته باشین در این سرزمین، کوشش میکنیم که همه ساحهای ما شما باید جور شوه، سرک جور شوه، چک بنده جور شوه، چاه کنده شوه، آب نلکشی شوه و همه سهولت را برای مردم ما فراهم کنیم که مردم یک زندگی صحیح کرده بتونه. با آمدن امارت اسلامی شما میبینید که الحمدلله بسیار کارها از طریق موسسات هم شدن در قریجات در ولسوالیه. بسیار از قریجات دوردست در ولسوالیه بودن که در طول 20 سال آب اشمدینه داشتن. الحمدلله از طرف موسسات و از طرف ریاست محترم انکشاف داد و ریاست اقتصاد و از مقام ولایت با مانگیشان الحمدلله شبکات جوړ شدن. همدارنګه د رفاه اسلامي دفتر مسؤل وایي یاد سړک چې 1500 متره اوږدوالی لري د یوې نیمې میاشتې په موده کې به چارې په اساسي ډول بشپړې شي. توسط دفتر رفاه اسلامی تطبیق می شود. 500 متر در 2 لاک تطبیق خواهد شد که بودجهشان
10 میلیون افغانی خواهد بود. مردم شلغر که در هر پروژه در تطبیق هر پروژه را ما کمک کرده تنها نخواهد ماندیم و همیشه در خدمتشان هستیم. له بلې خوا د شولګرې ولسوالۍ د ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د خام سړک له امله په ژمي کې د خټو او چکړو ستونزې ګاللي او په دوبي کې د دوړو او ګردونو له امله ساه نشو اخیستلی چې دغه پروژې په سرته رسېدو سره به هوسا او آرام تګ راتګ وکړي. مشکلات زیاد بود. مردم ها در این بعد زمستان لای میشد، لای گیل و او کل میشد در این بازار، مردم گشته نمیدانست. بسیار همونطور تکلیفات زیاد بود. اگر کانکریت ریزی شود یک سهولت است برای مردم. موږ د پروژو څخه ډیر خوشاله یو او دا پروژې ډېرې ښه مستفیدې پروژې دي. د میزان د میاشتې څخه موږ په دې خټو کې ګرځېدل تر خپله د هوتر میاشتې پورې مشکلاتونه حیوانان انسانان هر څه په بازار کې چې ګرځېدله د مشکلات سره مخامخ وه. د یادونې وړ ده په ورته وخت کې د شولګرې ولسوالۍ په قشمسای سیمه کې هم د 80,000 امریکایي ډالرو په لګښت پر 2.5 کیلومتره سړک د جغل اچونې چارې پیل شوې. د مسؤلینو په خبره چې کار به په راتلونکو 2 میاشتو کې سرته ورسیږي. د هیواد د غلجاتو او وړو اتحادیې مسؤلین وایي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په بېساري توګه ټیټې شوي. دلیل د اسلامي امارت مسؤلین لخوا په مارکیټونو ښه مدیریت یادوي چې اوس مهال د منځنۍ اسیا په نسبت په هیواد کې د خوراکي توکو بیې ډېرې ټیټې شوي دي. په وروستیو څو اونیو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول لوړ شوی چې له دې سره په بازارونو کې د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو بیه هم راښکته شوي چې اوس مهال یو ټن اوړه له 220 څخه تر 250 ډالرو پورې د سوداګرو لخوا په داخلي هیوادوالو پلورل کیږي. د ځینو سوداګرو په وینا د منځنۍ اسیا په نسبت په هیواد کې د خوراکي توکو بیې تر دغه هیوادونو ډېرې ښکته شوي. در سطح آسیای میانه برای فعلا آرد و گندم پایین‌ترین نرخ را در افغانستان داره و نرخ الحمدلله نسبت به دیگه مملکت‌های همجواری ما در اینجا الحمدلله برای فعلا نرخ پایین است. یک تن آرد از $320 تا $350 است. همدارنګه دوی زیاتوي په حیرتان بندر کې واردات په عادي ډول دوام لري چې په 4 ساعتونو کې 100 واګونه وړه هیواد ته راځي او محصول کیږي. هر واگن آرد گندمی که داخل افغانستان میشه چی از پرداخت کرایه خط آهن و چی مسئول مالی ازی هر واگن 250,000 افغانی در بودجه دولت ما تسلیم میشه. اوس مهال یو امریکایي ډالر د هیواد په بازارونو کې په 9.80 افغانۍ تبادله کیږي چې د خوراکي توکو بیې هم ورسره په بېساري ډول ښکته شوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.